ډاکټر نجیب 15000 کسان په یو ورځ د خاورو لاندې کړل. زه د دې ثاني شاهد یم. هغه وخت کې موږ جهاد کاوه او د استخباراتو رئیس و. د افغانستان 15000 کسان مشران عادي خلک نه وو. په ټول افغانستان کې د مارچ په نظریه باندې مشران راټول کړل او ژوندي د دې ساوث په خاورو کې دفن کړل. خلک وایي چې ډاکټر صاحب نجیب دته دا وایي. هغه وایي چې دغه چې و یو ډیر پښتون سړی او په پښتنو باندې مین سړی و. د افغانستان غوښته، د لوی افغانستان غوښته او پاکستان شهید کړ. الله دې خوشحال را کامیاب وسي. دویمه مجاهد وروره، مجاهد پلانای وروره، تاسو اوله پوښتنه دا و چې اشغال ته افغانستان اشغال نه ده. نو ګورئ اشغال چې ده دا خو یو عنعنوي لفظ هم ده او دغه دینی او شرعي اړخ هم لري. موږ تاسې په خپل د هیواد په تاریخ کې موږ تاسې هیواد څو وارې اشغال شوی ده. یو وارې موږ تاسې دا خاوره چې ده، زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ موږ تاسې دا خاوره یو وارې د انګریزانو له لورې اشغال شوه، بیا دا خاوره د روسانو له لورې اشغال شوه، دا دریم ځل د امریکایانو له لورې اشغال شوه. زموږ تاسې په تاریخ کې موږ تاسې خپل تاریخ وګورو، د انګریزانو د اشغال په وخت کې هم زموږ تاسې پلرونو نیکونو د انګریزانو په مقابل کې جهاد کړی و او هغه وخت هم دا خاوره اشغال بلله. ځکه دلته امریکایي دغه انګریزانو چې کوم جنرالان و هغوی د دې هیواد په چارو کې لاس درلود، د هیواد واک د دوی په لاس کې و. دلته خارجي پوځونه و، هغوی د تورې او نیزې سره د ټانګ او توپ سره د خاورې ته راغلي وو. بیا د روسانو اشغال په وخت کې چې کله دلته روسان راغلل هم موږ تاسې پلرونو نیکونو او دغه افغان مجاهد ملت د هغوی په مقابل کې وسله پورته کړه او ټولې دنیا ټول افغان ملت په استثنا د یو څو کسانو دغه د روسانو اشغال وباله او د هغوی په مقابل کې جهاد وکولو. د هغې نه وروسته امریکایان راغلل. امریکایانو هم هغه ډول څنګه چې انګریزان د خاورې ته راغلي وو، د خاورې خارجي او داخلي پالیسي په لاس کې وه، څنګه چې روسان د خاورې ته راغلي وو د هیواد خارجي او داخلي پالیسي په لاس کې وه، همداسې امریکایان د خاورې ته راغلي د هیواد خارجي او داخلي پالیسي په لاس کې. د موږ تاسې نن عملاً وینو انتخابات وشول، یعنې ډېر لرې به نه ځو که نه، که چېرته د تېرو 19 کلونو نه بیخي تېر شو، دغه درو میاشتو حالت وارزه و. موږ تاسې په دې هیواد کې څه روان دي؟ انتخابات وشول، د انتخاباتو پایلې څنګه اعلان شوې، بیا 2 ځایه د لوړې مراسم څنګه وشول، بیا اوس ولې غني کابینه نشي اعلانولی او ولې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه چې د اشرف غني د هغه اعلی سرقمندان د هغه ولې نشي کولی چې د کابل په زړه کې دویم ولسمشر چې په ټولو نړیوالو قوانینو کې په شرعي قوانینو کې که چېرته دی واقعا د دې هیواد مشر وي او دی د خلکو په رایه راغلی وي، نو خو بیا خو عبدالله باغي ده. په ټولو نړیوالو قوانینو کې دی حق لري چې د خلاف نظامی ځواک وکاروي. په اسلامي قوانینو کې که چېرته دی مشروع ولسمشر شي، مشروع د هیواد مشروع مشر شي، دی حق لري چې د په خلاف ځواک وکاروي. ولې نشي کارولی؟ ولې د اشرف غني د جنرال دوستم ماڼۍ خالي نه کړی شوه؟ علت څه ده؟ علت دا ده چې دلته دغه زموږ نظامي ځواکونه هم د خارجي اشغالګرو په لاس کې دي. دی تش په نوم اعلی سرقمندان ده، نور اصلي قمنداني د سکاټ میلر په لاس کې ده. نو د هیواد خارجي او داخلي پالیسي د افغانانو په لاس کې نه ده بلکې د خارجیانو په لاس کې ده. او یو تفاوت شته، اوس 2020 کال ده، یعنی 20 پیړۍ ده، دلته هر څه ماډرن دي، دلته دیموکراسي، دلته دیکتاتوري ماډرنه ده، دلته اشغال هم ماډرن ده، غلامي هم ماډرنه ده. پخوا چې کوم ډول غلامي وه، دا اوس غلامي چې ده د هغې نه یو څه ډیجیټل شوې ده. پخوا چې کوم ډول اشغال و، هغې نه دغه اشغال یو څه ډیجیټل شوی ده، یو څه ماډرن شوی ده، یو څه ناڅه. نو یو څه ناڅه واک چې دا خلک لري، دا په دې معنا نه ده چې دلته واکمن اصلي دوی دي. نه، دوی واکمن نه دي، واک د اشغالګرو په لاس کې ده. زما غږ څنګه ده مبین صاحب؟ قاری صاحب زما غږ اورئ؟ غږ دې ډېر برابر د قاری صاحب محترم، ادامه ورکړه. نو ستا خبرې خو مطلب خو ما واخیسته قاری صاحب. خبره اوس دغلته ده چې موږ اوس کومه مرحله کې یو که نه، اوس که موږ بیا دغه هر څه د سره کوو، مثلا دغه نظام چې دی دلته ډېر افغانان په دغه نظام کې ګډون لري، دغه کوي، خلکو ته خدمات وړاندې کوي،
همداسې نور افغانان دي. نو کو چیرته موږ او تاسو وغواړو چې دغه نظام مقصد د منځه یوسو، دا د طالب په خیر هم نه دی او نه دی. که نورو ملکونو ته وګورو لکه سیریا شول، نور ملکونه شول، هلته که نظامونه ړنګ شوي دي، تاسو د افغان وضعیت وګورئ چې څه حالات کې ژوند کوي. اواز د سیده قاري صاحب خو د تا له مایک نه د بل مجاهد پلاني اواز بیرته راځي. دا اوس زما اواز هم راځي، نه پوهېږم د تا غږ صحیح ده. زما غږ اوس صحیح ده؟ اوس صحیح ده قاري صاحب، بیخي زما غږ هم صحیح دی. د تا غږ هم صحیح ده. د مجاهد خبرې دې واورېدلې قاري صاحب؟ دلته د مجاهد ورور دغه درې پوښتنه زه دا ده چې د هېواد اشغال خبر هم دلته ده. که چېرته موږ اوس وغواړو چې دغه نظام موږ سمه ده، دا یو نظام دی که هر څنګه دی دغه 20 کاله دوام کړی دی، یو څه نظامي ځواکونه لري، قطاعات لري، جزو تامونه لري او بېلابېل لغه لري، ادارات لري. نو که چېرته موږ وغواړو چې دا بیخي د منځه یوسو د ټوپک په زور باندې، دا به د افغانستان د اتباعو دپاره ځکه هلته یو اسلامي ټولنه ژوند کوي. که چېرته دغه نظام د منځه سر نه لرې شي، دلته یو ډېره غټه خلا رامنځته کېږي د نظام، نو چې دا بیا د ټولو په ګټه نه دی، د ټولو افغانانو په ګټه نه دی. قاري صاحب د مجاهد خبرې دې واورېدلې؟ قاري صاحب محترم، د تا د مونږ غږ درځي؟ قاري صاحب غږ درځي؟ قاري صاحب د تا غږ نشته مونږ سره، که لږ د جای ته تغییر ورکړې. قاري صاحب هم له لاسه ورکړه، انشاءالله بېرته قاري صاحب به تر هغو پورې راواخلو. زه سټډیو خالي کوم قاري صاحب ته. ډاکټر نورستاني صاحب تر هغو پورې چې قاري صاحب راځي مهرباني وکړه. دا د قاري صاحب راغی. قاري صاحب د مونږ غږ درځي؟ السلام علیکم. اوس زما غږ صحیح ده؟ وعلیکم السلام. السلام. اوس د غږ صحیح ده، مهرباني وکړه. نو خبره مې دا کوله د اشغال په اړه غږېدو چې زموږ تاسې هېواد چې دا د تاریخ په اوږدو کې 3 ځله اشغال شوی ده. هر ځل چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ خاوره اشغال شوې ده، د خارجیانو له لورې خارجیان دلته د توپ په ټانک سره راغلي دي، زموږ خارجي او داخلي پالیسي په لاس کې اخیستې ده، سیاست یې په لاس کې اخیستی ده. زه به دې ورور ته ډېر لرې نه ځم، دته ما د اوسني انتخاباتو لنډ مثال ورکړو چې په اوس وخت کې انتخابات وشول، د انتخاباتو پایلې، بیا د لوړې مراسم، بیا د اوسنۍ معاملې، بیا د ګډ حکومت جوړېدل او راتلونکی، دا ټول څه ثابتوي؟ دا ثابتوي چې دلته په دې خاوره کې واک د موږ نه ده. حتی د کابل اداره چې دا د اشرف غني نظام، دوی ته هم پته ولګېده، دوی ته هم دا معلومه شوه چې که چېرته دوی مستقل وای، اوس به یو قوي او مرکزي حکومت رامنځته کړی وای. دوی چې نشي کولی، علت دا ده چې دلته چې د هر سیاستوال تر شا یو سفارت ولاړ ده، د هر سیاستوال تر شا د یوه هېواد استخبارات ولاړ دي چې هغه واکمن دي په دې خاوره کې، هغه دلته عسکر لري، نظامیان لري، هغه دوی ته مرسته کومک ورکوي. دویمه خبره دا ده چې اشغال چې دا شرعي اړخ لري، دیني اړخ لري، او موږ په ځلونو واضحه کړې ده چې په قرآن کې، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، د فقه په کتابونو کې، په ټولو کې واضحه شوې ده چې که چېرته یو کافر د مسلمان خاورې ته د توپ او ټانک سره ننوځي، د تورې او نیزې سره ننوځي، د ده په خلاف جهاد فرض ده. او که چېرته کوم چا هم، دا موږ په ځلونو د خلکو ته چیلنج ورکړی ده چې که چېرته کوم ملا هم، کوم دولتي ملا هم موږ ته دا یوه حواله پیش کولی شي، د یوه کتاب حواله، یوه کافر د تورې نیزې، د ټانګ او توپ سره د مسلمان په خاوره کې اوسېدلی شي، بس را دې وړي حواله، خبره به خلاصه شي، هېڅ مشکل به نه وي. دویمه خبره دې ورور وویل چې تاسې وایئ چې موږ امریکا ماته کړه خو خپل افغانستان تباه شو. طبیعي خبره ده، تاسې د اشغالګرو د ماتې تاریخونه وګورئ په نړۍ کې، هر ځای کې چې ملت اشغالګرو ته ماتې ورکړې ده، څومره تلفات چې
کې مقصر موږ نه یو، مقصر هغه خلک دي چې په دې ملت د اشغالګر دلته د اشغالګرو جاسوسي کړې ده. پرون چې انګریزان راغلي و افغانانو سره یوازې تبر و، د انګریزانو سره ټوپ او ټانګ ورسره و. د انګریزانو په مقابل کې دغه موږ تاسې پلرونو یوازې تبر راخیستی و، په تبر د هغوی سره په تبرګي او په لورۍ د هغوی سره جهاد کولو. نو راځئ چې په هغه خپلو پلرونو هم بد رد ووایو که نه، چې ولې د تبر په مقابل کې د ټنګونو سره مقابله کوله. پرون د روسانو په مقابل کې چې موږ مقابله کړې ده، موږ تلفات ډېر وړي دي، روسانو کم وړي دي، ولې موږ د هغوی نه ازادي ترلاسه کړه. دا د ملت یو ویاړ دی، یو افتخار ده. نن که امریکایان راغلل، دا طبیعي خبره ده چې امریکایانو ته تلفات چې څومره اوښتي دي، هغې نه څو چنده زیات د موږ ملت ته اوښتي دي، موږ ته اوښتي دي. ولې موږ په دې جګړه کې مجبور وو. دا جګړه د موږ د خوښې جګړه نه وه، دا یوه مجبوري وه، دا د موږ ضرورت وو. ولې که موږ غلي پاتې کېدی، موږ دغه امریکایان پرېښودی دلته چې د خپل اشغال ته دوام ورکړي، د هغې نقصان، د هغې تلفات، د هغې بربادي به د دې نه 1000 چنده زیاته وه، 100 چنده به زیاته وه. نن که موږ ته نقصان ورسېدو، تلفات راته ورسېدل، خو مړه زیات شو، وطن مړنګ شو. ولې په راتلونکي نسل ته موږ ازادي لاسته کوو، موږ خپلواکي لاسته کوو، راتلونکي نسلونو ته موږ یو روښانه راتلونکي پرېږدو. خو که چېرته موږ په اشغال غلي شوي وای، موږ به راتلونکي نسلونه تباه کړي وای، موږ به د مسخه شوي وای، موږ به د خپل هویت به موږ د لاسه ورکړی وای، چې دا بیا ډېره لویه بربادي ده. او دریمه خبره د ورور وکوله چې پښتون میشتو سیمو کې بربادي ده. دا غلطه خبره ده. ګورئ، اسلام کې پښتون، تاجک، ازبک، هزاره دا شیان نشته. اسلام کې مسلمان ده. موږ افغانان یو، مسلمانان یو، موږ ټول ورونه یو. نن چې د افغانستان د اسلامي امارت مقاومت چې د ولس مقاومت د امارت رهبري کوي، دا یوازې په جنوب کې نه ده، په شمال کې هم لګیا ده. د شمال د ازبکو او تاجکو میشتو سیمو کې الحمدلله نن د ټول نه زیات مقاومت هلته کېږي. هغه د موږ تاجک ورونه، د موږ ازبک ورونه، نور د هېواد نور وګړي هغه لګیا د اشغالګرو د هغوی ملګرو په مقابل کې کلک مقاومت او جهاد کوي. خو یو تفاوت شته، هغه دا ده چې دلته د امریکایانو غلامان که پښتانه دي که د نورو قومونو والا دي، تر ټولو زیاته وفاداري، تر ټولو زیاته خپل قوم چې برباد کړو، هغه پښتنو برباد کړو. تاسې وګورئ، د تاجکو، د ازبکو یا د هزارو په سیمه کې تر اوسه پورې تاسې په د 1900 کلونو کې اورېدلي دي چې د کوم تاجک، ازبک، هزاره په کور امریکایانو چاپه والې ده، د هغې کور ښځې ماشومان ټول د منځه وړي دي. تاسې اورېدلي دي په دې 1900 کالو کې. او مقاومت هم کلک مقاومت روان ده. داسې هم څوک نشي ویلی چې هلته جنګ نشته. جنګ هم شته. د بدخشان، سرپل، بادغیس، فراه، د ټولو ولایتونو کې کلک مقاومت روان ده. ولې د دې سره سره بیا هم دوی د خپل قوم، د خپلو خلکو دغه خیال دوی ساتلی ده، دغه فکر دوی سره ورسره ده چې سور انګریز د هغوی کور ته نه بیایي چې هلته ښځې او ماشومان پرې ووژني. ولې دغه پښتون چې د امریکایانو غلام ده، دغه ټولې پولې ده، ټولې سرحدات د کراس کړل، ټولې پولې کراس کړې، دی راځي او سور انګریز په لاس نیولی ده، د افغان په کور یې خېژوي، هلته ښځې ماشومان پرې وژني، ښځې ماشومان په شهادت رسوي. دا د دوی نقصان ده. زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ غږ دې بیخي صفا ده قاري صاحب، مهرباني. زما غږ شته؟ هو غږ دې شته، ښه صفا غږ ده قاري صاحب. نو دغه خبره په ځای خپل دا خبره صحیح نه ده چې پښتنو په سیمه کې جنګ ده. د پښتنو په سیمه کې جنگ ده، د پښتنو په سیمه کې هم جهاد روان دی، ازبکو تاجکو په سیمه کې هم روان ده. خو هغه څه چې پښتنو د امریکا پښتنو ملګرو د خپلو پښتنو سره وکول، هغه تاجکو ازبکو نه دي کړي، نورو قومونو نه دي کړي. موږ یې په سترګو وینو. هغه سیمې چې هلته مقاومت روان ده، د تاجک ورونه، د موږ ازبک ورونه، د نورو قومونو ورونه، هغه د امریکایانو په مقابل کې جنګېږي، ښه کلک جهاد کوي. ولې د دوی خپل خلک چې دي، هغه د تاجکو، د ازبک یا د بل قوم ته امریکایي نه بیایي چې کور، ښځې، ماشومان ټول هر څه د منځه یوسي. ولې د ما پښتون چې ده، چې د امریکایانو غلام ده، هغه سره انګریزان راولي، حتی د موږ ښځې د افغانانو پښتنې پتمنې ښځې زندانونو ته ویوړي، د القاعدې په ټاپه او نورې ټاپې پسې. تاسې د وردګو راپور به لرئ، په وردګو کې په یوه کور چاپه وواله چې دلته موږ د القاعدې غړې ونیوه، ښځه ده د القاعدې ده. کلیوال چې کله ورغلل، ښځه یې راوسته، د کلي د خلکو دا د پلاني لور ده، د پلاني لمسی ده، د پلاني کور د افغانه ده. د هلمند کې د کور نه یې ښځه بوتله، چاپه یې وواله، ښځه یې بوتله چې دا د القاعدې غړې ده. خلک پسې ورغله چې وروره دا خو د پلاني لور ده، د پلاني لمسی ده، د پلاني ښځه ده. کله القاعده ده؟ دا خو د دې هېواد د افغانۍ ده. یعنې دومره دوی د پولو نه واوښتل. دغه پښتانه چې د امریکایانو ملګري دي، دا د هغه ازبکانو، تاجکانو نه ډېر پوست دي، ډېر ذلیله دي چې هغه د امریکایانو ډېره زیاته اخلاص او جاسوسي وکوله د هغې په نسبت.
نو دا ګیله د دوی نه پکار ده، د موږ نه ده پکاره. انجینر صاحب محترم تاسې مهرباني وکړئ، دلته خو موږ اورېدونکي ډېر وي، تاسې مهرباني وکړئ، تاسې خبرې وکړئ. ملګرو لایف د سره شیر کوي، لایف شیر کوي، د موږ پیج نه وای ده تر څو د موږ پخواني لیدونکي را پیدا سي. څوک د سټوډیو کې موجود دي او څوک چې دا لایف ویني او خبرې اوري، د ټولو ورونو ته د ما سلامونه او احترامونه. الله دې وکړي چې ټول خوشحاله اوسېږئ او په ښه خوشحاله جامو باندې خیر څه دا مجلس موږ او تاسې ډېر ښه موضوع ده سر ته ورسوله. خیره وعلیکم السلام ورحمة دي پښتنې به زه هم وکړم، ځکه چې زه خو د یو درېمګړي په حیث باندې هر چېرته برخه اخلم او پښتنې د هر طرف نه کوم، نو خدای دې وکړي چې خفه نه شئ په دې باندې. قاري صاحب محترم د ما پښتنه خو دا ده، پښتنه به زه کوم چې بیا ما ته سټوډیو کې وخت راکوم خو ناست به یم. پښتنه مې دا ده چې ما نه ملګري پښتنه کې او زه خپل هم په دې شوق راجګ شوی یم چې څنګه موږ کولی شو چې په افغانستان کې یو داسې صلح راولو چې افغانستان کې بغیر د وینې تویېدو نه نور پروفیسور اوس هغه وکړو که نه چې پس له دې نه نور وینه تویېدل ونه سي. نو د هغې لپاره دغه د حکومت یو صلح شورا جوړه کړې ده، تاسې هغه نه منئ یا د اداره د کابل چې ورته وایي یو صلح شورا جوړه کړې ده. دغې ملاحظاتو باندې که موږ پوه کړئ چې کوم ملاحظات یې په دې کې ولې تاسو ته منظوره نه ده. او دویمه خبر دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې یو اسلامي پرمختللی هیواد له خیره جوړ کړو، ځکه چې څوک چې دا نظرونه لري زه خپله د نظر مخالف یم چې څوک که څوک راته هر څه وایي. اوس خو زیاتره مشکلات دا دي بد ویل زیات شوي دي چې د شریعت نظام هېڅوک مخالفت نشي کولی، ټول باید د شریعت تابعدار شو له خیر سره. او په شریعت کې نظام کې دا شته ده چې خپل اقتصاد باید ولري. دا خو زموږ تاریخ ده چې مسلمانان دي الحمدلله چې په اقتصاد هم پوهېږي، په هر څه باندې پوهېږي. دا تشویش زیاتره خلک لري که افغانستان د طالبان راسي نو اقتصاد به ختم سي، دا به ډېر خبرې لري. هغه خو الحمدلله زه د یو تجار په حیث باندې د یو سیاستمدار په حیث باندې وایي په یو دنیا کې ګشتنده په حیث باندې زه دې ګارنټي ورکولی سم چې په افغانستان کې اسلامي قانون راسي او امن راسي. اصلي خبر امن ده، دا چې اسلامي قانون راسي په افغانستان کې امن نه وي، یعنی په یو منطقه کې وي اسلامي قانون بله کې نه وي نو امن را نه غی. که امن راسي په افغانستان کې د اسلامي قانون خو امن راولي، دا معلومه خبر ده، ځکه د الهي قانون ده. نو انشاءالله په افغانستان کې به ښه پرمختللی افغانستان وي، ښه ټکنالوژي والا به وي. نو انشاءالله چې دغه پوښتنه کوم چې ټکنالوژي مخالفت خو بیا طالبان نشي کولی، طالبان به نه کوي زه فکر کوم، که کوي بیا به تاسو تشریح دغې ورکړئ. انجینر صاحب محترم درېیمه خبره هم زما غږ درځي مبین ورو؟ قاری محترم د تا غږ بیخي صحیح ده، غږ د صحیح. د کابل ادارې سره دوی وایي چې اوربند باره کې دوی زیاتره دا ملګري پوښتنه کوي. ما نه پوښتنه وکړه، ما ورته وویل زه خو طالب نه یم چې ما دا پوښتنه تاسې وکړه. موږ به د خوستي صاحب نه دا پوښتنه وکړو د اوربند باره کې چې دوی ولې اوربند نه کوي او دې کې علتونه څه شی دي، موضوعګانې څه شی دي. ځکه موږ خو د درېمګړي په حیث باندې دغه بعضې پوښتنې کوو تاسې نه. او بله خبر دا ده چې دغه بد ویل که د نور خوا نه ویل کېږي، زه خپله ما یو خواهش ده د مبین صاحب نه د خاصه چې که بل خوا نه بد هم څوک وایي باید موږ او تاسې د هغوی جواب په بد ورنه کړو زیاتره ځای کې. دا ما خواهش ده. نو خوستی صاحب مهرباني وکړه دغه خبرې خلکو ته تشریحات او هغه وکړه خیره. اخیرانه گزار دی بېجایه. مبین صاحب زما غږ درځي؟ هو غږ دې راځي، مهرباني غږ دې راځي. قاری صاحب محترم مهرباني زما انټرنیټ کې نن لږه ستونزه ده. غږ دې صحیح ده قاری صاحب، که ستونزه وي پکې د تا نن اواز ډېر صفا ده په دې دویم ځل چې راغلی. مهرباني نو انجینر صاحب محترم تاسې په یوه خبره زه پوه شم چې تاسې وویل چې د اسلامي نظام سره یا د اسلامي نظام د راتګ سره خو به دلته اقتصاد ته کومه ضربه نه رسیږي یا د نوې ټکنالوژۍ ته خو به کومه ضربه نه رسیږي. نو انجینر صاحب محترم اسلامي نظام چې دا خو د ما تېره شپه هم په دې لایف کې وویل چې د اسلامي نظام هغه نظام ده چې د الله تعالی قوانین د الله تعالی احکام به په ملت پلي کېږي، یعنی دا ولس دا خلک به د الله په حکمونو محکومیږي او د الله تعالی حکمونه چې د الله تعالی دین چې دا هغه کامل مکمل دین دی.
قاری صاحب محترم आवाज مو قطع شو. قاری صاحب आवाज مو قطع شو. انجینر صاحب تاسو غږ راځي؟ نه راځي، غږ نه راځي. کوم سوال؟ قاری صاحب आवाज دې نشته، که ته خپرونې نه ورته وځې بیا راځي نو کېدای شي ستونزه حل سي او یا لږ زره جای ته تغییر ورکړي. ملګرو لایف د سره شیر کوي. او مبین صاحب دا اورید ما خبرې دا پرې دا نه به خبرې واجب مهمه دي چې دا به چې کوم صلح شورا جوړه کړې ده چې اقتصاد ملاحظات کې وایي مو او بل خبر دا و د اورګان پښتنه خلک دي چې اورګان ولې دا خلک نه کوي دې کې دوی څه تاوان ده نو دا مهمه پښتنه دي. بالکل هغه به تنه قاری صاحب نه وکړو اور کم سوی ده همدغسې که دا حکومت تنازل وکړي لکه څنګه چې امریکایانو وکړه د طالبانو شرایط ومني د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ نه سي دوی سره مهربان کېدونکی ده خو دوی مشکلات جوړوي. اوس صحیح ده قاری صاحب مهرباني. انجینر صاحب محترم زه د اقتصاد په برخه غږېدم چې اسلامي نظام چې ده په اسلامي نظام کې خو موږ تاسې مسلمانانو ایمان دا ده موږ تاسې په دې باور لرو چې د الله تعالی دین چې ده هغه یوازې د 1400 کاله مخکې زمانې دپاره نه و. اسلام دین داسې یو کامل مکمل د حیات د ژوند چوکاټ ده چې هغه د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي څومره دورونه راځي د ټولو انسانانو د ټولو دورونو اړتیاوې او حاجتونه په پام کې نیول شوي دي. ما بیګام په لایف کې دا خبره وکوله چې اسلامي نظام کې یا په اسلام کې دا د نوي وسایلو دپاره نوي مسایل علماو تخریج کړي دي رایستلي دي. مثلا پخوا وخت کې تیاره نه وه دغه بینکینګ دغه کومه د بینکینګ سیستم چې دا بانکداري چې دا نه وه دغه انلاین شاپینګ انلاین اخیستل خرڅول نه و دغه شیان نه و دغه نوي وسایل دي خو اسلام او د اسلام علماو د دې دپاره نوي مسایل هم رامنځته کړي دي په دې معنی چې د هر څه دپاره یو حل رایستلی ده. مثلا موږ وایو چې سود حرام ده ولی که سود د حرمت حکم کوو یا موږ یې منع کوو د سود دپاره موږ یو بدیل هم لرو د هغې دپاره موږ عوض هم لرو الټرنیټیف هم لرو یو ښه بدیل هم لرو د هغې دپاره. که چېرته موږ وایو چې په بیعو کې اخیستلو خرڅولو کې دغه بیع دغه اخیستل خرڅول ناروا دي موږ په مقابل کې بل یو بدیل هم رایستلی ده هغه بدیل چې هغه د اسلام د شریعت په رڼا کې ده او د فقهاو د ضوابطو د اصولو نه استخراج شوی ده. نو ارتلونکي اسلامي نظام چې ده او دا نن سبا موږ تاسو وینو په اسلامي هیوادونو کې حتی په برطانیا کې اسلامیک بینکینګ چې ده هغه ډېر په تیزۍ په مخ روان ده. په اسلامي هیوادونو کې اسلامي بینکداري چې ده تاسو ته بهتره معلومه ده ډېره په تیزۍ په مخ روانه ده او دغه هیوادونه اوس په دې کوشش کې دي چې د خپله بینکداري اسلامیک بینکینګ ته واړوي. نو اسلام کې د انسانانو د ژوند ټول اړخونه رانغښتي دي او موږ تاسو ایمان دا ده چې قیامته پورې چې څومره انسانان راځي دا د ټولو حوایج اړتیاوې ده په اسلام کې پوره شوي دي ځکه اسلام د الله دین ده الله دا قوانین وضع کړي دا خو بشر نه دي وضع کړي دغه وضعي قوانین چې دا بشر وضع کړي دي انسان وضع کړي دي انسان ناقص ده د انسان علم بصیرت پوهه ناقصه ده نو دا د هر دور دپاره کفایت نه کوي بسنه نه کوي دا کافي نه دي. اسلام هغه دین ده چې د ټول انسانیت دپاره د ټولو زمانو ادوارو دپاره کافي ده. نو ارتلونکي اسلامي نظام کې اقتصاد برخه چې ده هغه اسلام اقتصاد برخې ته ډېره زیاته توجه لري او په دې برخه کې په دې اوس وخت کې هم که چېرته یعنې جزیاتو ته لاړ نه شو دا خو بیا به ډېر جلا اوږد بحث شي خو زه په دې اړه ډېر څه جزیات وړاندې کولی شم چې د اسلامي بانکداري کوم اصول دي په اسلام کې او دغسې د اخیستلو خرڅولو دا نوي مسایل په نوې ټکنالوژۍ چې کوم بیع شرا کوو د دې دپاره اسلام کې احکام څه دي حکم څه ده دا ټول مسایل په کتابونو کې د موږ تاسې علماو واضح کړي دي او په دې اړه واضح احکام شته. نو په ځای د دې چې موږ په سود نه تمرکز وکړو په سودي نظام تمرکز وکړو یا په هغه اقتصادي نظام تمرکز وکړو چې هغه د لویدیځ څخه راوارد شوی ده. د لویدیځ په اقتصادي نظام کې انجینر صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده د لویدیځ په اقتصادي نظام کې زیات تمرکز په دې ده چې په دې کې دوی په انګلیسي کې وایي چې که چېرته یو سړی پښتو ترجمه یې دا ده چې یو سړی که ډېر څه لري هغه به ډېر څه لري او یو سړی که هیڅ نه لري هغه به دغسې تر ابده پورې هیڅ هم نه لري. د لویدیځ په اقتصادي نظام کې د میلیونر نه میلیاردر جوړېږي د میلیاردر نه بیا ای طرف ته یعنی یو سړی چې څومره مالدار همدومره نور هم پړسېږي او غریب چې څومره غریب د هغه به ورځ تر بلې نور هم غریبېږي تر دې پورې چې خپل کور به خرڅوي او خپل ځان به خرڅوي. تاسې په لویدیځ کې وګورئ داسې خلک دي چې هغې خپل کورونه بینکونو ته ګرو کړي دي
کورونه نه لري، بینک کور ترې واخلي، دی خپله په د روډونو په غاړه د سړکونو په غاړه شپې تېروي، یا د ریل ګاډي په پټلیو کې شپې تېروي، اورګاډو په پټلیو کې هغه سټیشنونو کې شپې تېروي. دا ولې؟ ځکه د لویدیځ اقتصادي نظام چې ده هغه په انصاف نه ده ولاړ. د اسلام اقتصادي نظام هغه په انصاف ولاړ ده. د اسلام اقتصادي نظام کې ګټه چې دي، منافع چې دي، هغه په مساوي ډول په انصافدار ډول تقسیمیږي د خلکو په منځ کې. په اسلامي نظام، اسلامي اقتصادي نظام کې غریبان نه پاتې کیږي، غریبان راپورته کول کیږي. په ټولنه کې د غربت کچه ټیټیږي. ولې په د لویدیځ په اقتصادي نظام کې موږ وینو چې د غربت کچه ورځ تر بلې لوړیږي، په لوړېدو ده. او بله خبره انجینر صاحب، تاسو فکر کوم د اوربند په اړه وکوله، هغه مخکې ملګري هم د اوربند په اړه پوښتنه وکوله. ګورئ، اوربند چې دا، نو اوربند هغه وخت منځته کېدلی شي، هغه وخت ممکن دی چې اقلا دومره څرک خو ولګېږي چې د کابل اداره د سولې اراده لري. تر اوسه پورې خو دا څرک نه معلومیږي چې د کابل اداره د سولې اراده لري. سوله خو ګورئ دا خو په چیغو نه راځي، د کمرو مخته په غرهارې خو دا نه راځي. سوله خو په عمل راځي. تر اوسه پورې د کابل ادارې یو عمل د موږ ته څوک وښیي چې د سولې په وړاندې دوی یو ګام هم اوچت کړی دی. انجینر صاحب، دا 19 کاله دوی تمرکز په دی و چې دوی غوښتل چې د طالب سره د پاکستان له لارې وغږیږي او د دغه امتیاز پاکستان ته ورکړي. ځکه د دوی هدف دا و چې که چېرته د طالب سره معامله کېږي، د پاکستان په توسط وشي او طالب داسې معرفي شي چې موږ هغه د پاکستان سره 19 کاله جنګ وکولو، د هغوی سره سوله مو کوله. خو کله چې دوی په دې شي کې ناکام شوله، تر اوسه پورې هم دوی په دې لګیا و، دوی په دې کوشش کې و چې د پاکستان د لارې کوم پروتوکول وشي، د پاکستان د لارې کوم قرارداد وشي، د پاکستان سره دوی کومه مسله خپله لانجه حل کړي. خو هغه دی معلومه شوه دوی ته چې طالب په خپلو فیصلو کې څومره اختیار لري، څومره خپلواک ده. نو که چېرته د کابل اداره د سولې په وړاندې ګامونه واخلي، تاسو د تړون نه وروسته مرحله کې تاسو وینئ چې په د هیواد په ګڼو ولایتونو کې داسې بمبارونه وشول چې په هغې کې ښځې ماشومان په شهادت ورسېدل. ته که طالب وژنې، که طالب تا وژني، دواړه مقابل دي. دواړه یعنې زه نشم ویلی چې ته ما ولې وژنې. زه طالب یم ځکه ستا په مقابل کې مې وسله پورته کړې ده، تا زما په مقابل کې وسله پورته کړې ده، اردو پولیس ده. ته باید دا ګیله ونه کړې چې ولې مې وژنې. ولې زما ستا اصلي لانجه په دې ملکي خلکو ده، په دې ښځو ماشومانو ده، په دې ولس ده چې راځه دا ولس به نه وژنو، دا ولس مه وژنه، ولس مه ځوروه، د ولس کورونه مه بمباروه، د ولس ښځې ماشومان مه بمباروه، د ولس دکان مه ړنګوه، د ولس کور مه ړنګوه. زما سره جنګ وکوه، زما که وژنې، که هر څه راباندې کوې، زه ګیله نه کوم درنه. زه چې ستا مقابلې ته راوتلی یم، دا هر څه مې په ځان منلي دي. ته چې زما مقابلې ته راوتلی هم، دا هر څه باید په ځان ومني. موږ تاسې سوله په دې هېواد کې هغه وخت راتلی شي چې کله دا خلک د سولې اراده وکوي. اوسه پورې د خلکو سولې اراده نه ده کړې، دا خلک د موږ د تسلیمي غواړي. دوی وایي چې راځئ تاسې هم د حکمتیار په څېر تسلیم شئ، اساسي قانون ومنئ او دغه زما مشري ومنئ، زه به په ارګ کې ولسمشر به وم. دا د دوی غوښتنه اساسي دا ده. انجینر صاحب محترم، زه به ډېرې خبرې نه کوم، ته د موږ مېلمه یې، ته ډېرې خبرې وکوه. ډېرې خوشحال لره، کامیاب اوسې، الله دې خوشحال لره. همدغه قاري صاحب محترم، یو شي تم فکر چې د موږ د برنامې 10 دقیقې پاتې دي، نو که 15 هم شي پروا نه کوي. انجینر صاحب دې موږ غږېږي، دغه نورو ملګرو چې کوم په سټوډیو کې دوی نه هم لږ سوالونه واخله، لنډه تبصره چې هر یو پرې کوئ، نو بیا به ذبیح الله مجاهد صاحب مراکه ده مجاهد صاحب چې دا محترم مجاهد صاحب په د افغانستان په 10 بجې د پیام افغان سره مراکه لري. نو د هغې د مراکې نه 10 منټه وروسته مخکې به انشاءالله موږ لایف بندوو چې هغه مراکه ټول ملګري په اتفاق واورو. نو اوس دلته 9 بجې 24 منټه دي، نیم ساعت لرو قاري صاحب، نیم ساعت تقریبا لرو، نیم ساعت او 15 منټه لرو. قاري صاحب شورا باره کې ما پوښتنه وکړله، صلح شورا کې څه ملاحظات دي چې تاسې ووایئ چې دغه صلح شورا کامله نه ده؟ دغې وضاحت مې غوښته. انجینر صاحب محترم، سولې هیئت خو چې دوی اعلان کړو، هغه کې که تاسې د امارت اعلامیه لیدلي، دوې مهمې ملاحظې وې. یوه ملاحظه دا وه چې په هغه وخت کې سیاسي احزابو ټولو دغه هیئت رد کړو. وروسته خو بیا خلیلزاد او دا خلک کې وګرځېدلو، نو هغوی په ټولو ومنلو که نه. نو خو په اولو کې چې کله دوی هغه هیئت اعلان کړو، نو هغه ټولو سیاسي احزابو اکثرو یې وویل چې دا د موږ نمایندګي نشي کولی. نو د امارت دپاره یوه ملاحظه دا وه چې تاسې کوم هیئت ټاکئ باید همه شموله وي، ټولو احزابو نمایندګي وکوي، ځکه په دې موږ وخت نشو ضایع کولی چې یو وارې په میاشتو د یوه حزب سره مذاکرات کوه، بیا یې بل سره کوه، بیا یې بل سره کوه، بیا یې بل سره کوه.
نو یو ملاحظه دا وکړي چې باید دغه کوم هیئت چې مذاکرات ته راځي دا باید د ټولو احزابو نماینده وي. دویمه مهمه ملاحظه دا و چې دغه هغه چې دا د هیئت چې راځي دا به د نظام په حیث نه رامخته کېږي، د حکومت په حیث موږ په افغانستان کې کومه اداره نه پیژنو، ځکه دا شی چې دا بیا حقوقي بحث دی. انجینر صاحب چې په کابل کې مشروع نظام هغه نظام چې هغه مشروعیت ولري، هم دینی مشروعیت ولري، هم د نړیوالو قوانینو اصولو مطابق یا د حقوقو په بحث کې چیرته کوو چې حقوقي اړخ ولري، مشروع نظام هغه نظام په کابل کې نشته. دا کوم نظام چې دا یو مشروع نظام نه ده، نه د دینی اړخه نه په نړیوالو قوانینو کې دا مشروع نظام ده. او په یو نظام لپاره چې په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، کنسلګرۍ ولري، دا به زه وایم د مشروعیت لپاره بسنه ونه کوي. ډېر دوی دا خلک استدلال کوي چې دا موږ په ټولو هیوادونو کې کنسلګرۍ لرو، سفارتونه لرو. د نظام د مشروعیت لپاره ډېر شیان دي چې ضرور دي، یوازې همدا کافي نه ده چې ته په ټولو هیوادونو کې کنسلګرۍ لري یا به ته هغه لري. موږ داسې عملا وینو چې دا اوس اشرف غني چې اعلان شو دا د یوه معاملې له مخې اعلان شو، دی چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړو د نړۍ یوه هیواد هم دی په رسمیت نه وپېژندلی، تر هغې پورې چې امریکایانو د ده سره معامله وکوله چې ته به موږ ته بندیان خلاصوي، موږ ته په رسمیت پېژنو. همدا معامله وشوه د درو کسانو د اسلامي امارت د درو مشرانو، انس حقاني او حاجي صاحب مالک خان او حافظ صاحب رشید احمد، حافظ صاحب عبدالرشید، د هغې د خلاصون توافق وشو. دې په مقابل کې دوی ته د معامله وکوله چې بس ما به تاسو په رسمیت پېژنئ. نو دغه رسمیت پېژندنه هم د یوې معاملې له مخې وه. دا اوس موږ تاسې عملا وینو چې په هیواد کې 2 ولسمشران دي، په کابل ښار کې دننه دوې ولسمشرۍ ماڼۍ دي چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه دي، نشته او نه دا واقعیت دی. اوس دا راتلونکی نظام چې جوړېږي، نظام تاسې به وګورئ، دا معامله روانه ده، تاسو به دا حالات څارئ. اوس نظام چې جوړېږي دا به هم د یوې معاملې له مخې جوړېږي. 50 د هیواد وزارتونه، ولایتونه، ټول پوستونه به تقسیمیږي. نو په دنیا کې په کوم نظام کې داسې شوي دي چې د دولتي چوکاټ او د دولتي ادارات دا په 50 وویشه، 50 به ستا وي، 50 به زما وي. نو دا نظام مشروع نظام ده نه. یوه خبره اساسي دا ده انجینر صاحب چې موږ دلته یو نظام ده، یوه اداره ده، دا ټیم ده. نظام چې دا بنسټونه دي، اردو ده، پولیس دي، دلته نور بنسټونه دي چې رغول شوي دي، یا د ملت په سرمایه رغول شوي دي یا د خارجیانو په سرمایه رغول شوي دي، خو بنسټونه دي باید په د خپل حال پاتې شي. او اسلامي امارت هېڅکله هم د دې بنسټونو د نړولو اراده نه لري. اسلامي امارت رسمي ویاندویانو، رسمي ادرسونو په ځلونو دا خبره واضحه کړې ده چې موږ د بنسټونو د نړولو اراده نه لرو. دا بنسټونه په خپل ځای وي. داسې یو سالم چوکاټ باید موږ تاسې په بین الافغاني مذاکراتو کې رامنځته کړو چې موږ تاسې بنسټونه ونه نړېږي، اردو ونه نړېږي، پولیس ونه نړېږي، دا نوره بنسټونه چور نشي، چور رامنځته نشي. داسې یو چوکاټ نه راځئ موږ تاسې کینو. خو دوی خو دې ته نه دي تیار چې موږ سره په داسې یو چوکاټ خبرې وکوي. په دا دوی وایي چې نه زه یو مشروع نظام یم، ته به ما سره د مشروع نظام په حیث خبرې کوي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت. نو ته کله مشروع نظام یې؟ ته خو د مشروعیت دپاره خپل ځان ثابت کړه چې زه مشروع یم. ته د مشروعیت دپاره د ځان سره څه لرې چې ته یو مشروع نظام ځان بولي؟ ته خو مشروع نظام نه یې. نو په دې اساس که چېرته د کابل ادارات د افغانانو په حیث، د افغان جهتونو په حیث مذاکراتو ته راوړاندې شي، بنسټونه دې په خپل ځای وي، د بنسټونو د ساتنې دپاره، د بنسټونو د ودې دپاره د یو چوکاټ جوړ شي. ولې دغه اداره، دغه سیاستوال چې اوس په واک کې دي، د دوی سره د نظام په حیث خبرې نه کېږي. وخت ټول تاسې منیسئ، موږ ته هم وخت راکړئ، ځکه چې لایف ته راغلي یو، موږ هم حق لرو چې خبرې وکړو. دې ته وخت ورکړو قاري صاحب. د وروسته خیر د پوښتنې د اخر کې یوه ډېره مهمه پوښتنه ما په موضوع کې ده، دوی ته لږ وخت ورکړو د اخر کې خپله پوښتنه وکړو. مهرباني افغان صاحب. مننه، سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته. الله دې وکړي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي. زه د خسروال صاحب ته دا یو پوښتنه کوم چې کوشش وکړه چې لمن بې اتفاقۍ ته مه وهه، داسې یو کار وکړئ، داسې یو خبرې وکړئ چې په هغې باندې ټول افغانان سره یو شي او د دې بې اتفاقۍ څخه لرې پاتې شو. موږ او تاسو افغانان یو، الحمدلله مسلمانان یو، هغه د افغانستان فوج دی او که په طالبانو کې دي، دواړه مسلمانان دي. خو په دې کې صرف آخري خبره دا ده چې اخواته د پاکستان حمایت په لاس کې لري او دې خواته په افغانستان کې تاسې دوی ته غلط تعبیرونه ورکوئ، ټاپې پرې لګوئ، داسې غلطې خبرې کوئ چې هغه خبرې د کولو نه وي. کوشش دا پکار ده چې موږ او تاسې سره یو شو، دا فکر وکړو چې موږ او تاسې افغانان یو، د افغانستان د خاورې یو،
نه اوس دا ګوره دغه چې بیرغ مخ ته درولی دی مبین صاحب دی که هر څوک دی دا ګوره په پاکستان کې په کویټه کې ناست دی او د هغې ځای نه ګوره رنګارنګ خبرې کوي. لکه زه ویسټ انډیز کې یم معلومات دې غلط دی ویسټ انډیز کې یم. استاد صاحب که نظر پوښتنه واخلو ډېره به ښه وي، وخت به ضایع نه سي، خپل سوال وخت به ضایع نه سي، بل ته نصیحت کې خپله نیوکې کې موږ بل چاته منسوبوي. عجیبه انصاف ده. ګوره قاري صاحب خو سوال ته زه دا خواهش کوم چې ګوره قاري صاحب خو سوال موږ ډېر احترام لرو، ته داسې یو کار وکړه چې ګوره افغانان سره یو که موږ د تا لایف همیشه ډېر خلک اوري، خو ته داسې یو کار وکړه چې افغانان سره یو که افغانانو بې اتفاقي مه غواړه. افغانان چې یو شي زه درته دا اطمیناني ویلی شم چې ګوره افغانان چې کله یو شي هغه ډاکټر صاحب شهید نجیب ګوره دا هغه ډېرې ماتلونه کړي دي، خو هغه تاسې نه منئ ځکه چې تاسې ورته وایئ چې د افغانستان د خلکو هغه دی قاتل دی، نو چې هغه د خلکو قاتل دی آیا تاسې کم قتل کړی دی؟ کم مسلمانان مو شهیدان کړه؟ کم افغانان مو وروره سوال ته راشه، دلته مردارو ته شهیدان مه وایه، سوال ته راسه. مونږ چې وخت درکو نو دا د مونږ احسان ده، سوال ته دې راسه مهرباني وکړه، غلطه استفاده مه کوه د مونږ له سټډیو نه. غلطه استفاده نه ده، غلطه استفاده ده. ته یو مردار قاتل ته شهید مه وایه وروره، مهرباني وکړه دا تا اختیار وکړه، سوال ته راشه. ګوره مبین صاحب ګوره د چا حق مه خوره مبین صاحب، چاته خر او قاتل مه وایه، دا کوم خبرې چې ته کوې ګوره دا موږ هم کولی شو، موږ هم ژبه لرو، موږ هم ژبه لرو. ژبه لرې مهرباني وکړه، دلته موږ وخت درکړی، خبرې ته راشه، سوال موضوع باندې. افغان صاحب که چېرته د موضوع اړوند افغان صاحب غږ دې شته قاري صاحب مهرباني وکړه، غږ دې شته، ښه صفا غږ ده. افغان صاحب تاسو وویل چې موږ تاسو باید د اتفاق خبرې وکړو، همدا د موږ غوښتنه ده. موږ خو چیغې همدا وایو چې راځئ د اتفاق دپاره خبرې وکړو، راځئ د افغانانو د یووالي خبرې وکړو، راځئ. نو څنګه د افغانانو د یووالي خبرې کوي قاري صاحب محترم بچي؟ تالته د کابل ته د کابل اداره وایي، افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، اسلامي حکم وروره ته د قاري صاحب خبرو ته غوږ ونیسه چې جواب درکړي. لطفا د لایف اصول مراعات کا، دا لایف هغه لایفونه نه دي ته باید متوجه اوسئ چې هغوی چې دلته د افغانانو یووالی نه غواړي هغوی مشخصې کړی دي. ما مخکې هم یادونه وکوله چې هغه د خارج نه راغلي نازولي میلمانه دي چې دلته نه کور لري نه اور لري، نه دلته ستر شوی ده، نه دلته لوی شوی ده، نه دلته پیدا شوی ده. دوه طبیعتونه ورسره دي او د خارج نه راغلی ده دلته پروت ده. هغه د افغانانو یووالی نه غواړي ځکه د افغانانو قاري صاحب محترم آواز زما غږ درځي مبین صاحب؟ هو غږ دې راځي، مهرباني وکړه خبرو ته ادامه ورکړه. زما غږ صحیح ده؟ غږ دې بیخي صحیح ده، موږ ته د غږ صحیح راځي قاري صاحب، که د موږ غږ تا ته نه راځي نه پوهېږم، خو تا غږ صفا راځي، چې کله د غږ نه وي بیا زه درته وایم. ښه نو افغان وروره هیله مې دا ده چې ستاسې نه هم غوښتنه دا ده چې راځئ د افغانانو د اتفاق او اتحاد لپاره خبره وکړو او هغه مسایل وڅېړو چې هغه موږ تاسې سولې ته رسولی شي. ځینې داسې شیان دي، داسې بحثونه دي چې هغه موږ تاسې سولې ته نشي رسولی. دلته موږ تاسې د سولې دپاره کار کوو. که چېرته دلته موږ تاسې مقابل لوری د موږ نه تسلیمي وغواړي نو تسلیمي متصوره نه ده او نه په تسلیمۍ د موږ تاسې ستونزه حل کېږي. او که چېرته موږ تاسې د موږ نه وغواړئ هم چې د کابل ادارې ته موږ تسلیم شو بیا هم دا ستونزه نه حل کېږي، ځکه دا خلک د دې ملت درد نشي دوا کولی. که چېرته د ملت درد دوی دوا کولی شو خو په دې 19 کالو کې خو باید داسې یوه لاسته راوړنه د ملت ته وړاندې کړې وی چې موږ ویلي وای چې واقعا دا د کابل ادارې د تېرو 19 کلونو یوه لاسته راوړنه ده. خو د دوی ټولې لاسته راوړنې هغه څه دي چې موږ تاسې وینو که نه. نو موږ تاسې باید د افغانانو د اتفاق او د اتحاد دپاره کار وکړو، ولې دلته ځینې کسان دي چې هغه مشخص خلک دي چې هغه د افغانانو اتفاق او اتحاد نه غواړي. زه هم افغان یم، ته هم افغان یې. زما ستا ستونزه څه ده چې خپل منځ کې لانجه کوو، خپل منځ کې مو مشکل جوړ کړی ده. زما ستا ستونزه که خبره دې بالکل صحیح وکړه. ګوره مبین صاحب تاسې هم زما اواز په صحیح اواز باندې اورئ. ګوره ما مطلب دی کې دی چې کله موږ او تاسې د یو عادي افغان په صفت زه تا سره دا خبرې کوم، هغه په دې خاطر چې زه نه غواړم چې کوم یو سیاسي بحث تا سره وکړم، خو په دې خبرو کې باید دا خبرې روجوته سي. اول ګوره تاسې هم د انفجاراتو د طریق نه راځي خپل ملکي افغانان وژنئ او دې خوا نه دولت هم راځي د ملکي افغانان وژني.
ما مسله په دې کې ده چې تم راځي ما وجني او هغه هم راځي ما وجني. آیا ولې افغانان ولې تاسو دومره بې قدره ګورئ؟ بیا راځي په دې خبرو کې تاسو دغه یو خبره کوي چې موږ په افغانانو باندې اسلامي نظام غواړو. وای اول افغانستان کې اسلامي نظام نشته؟ نه محترمه، د افغانستان اوسنی نظام اسلامي نظام نه ده. که تاسو دغه اسلامیت ثابتولای شئ نو زه دغه موږ تاسو سټوډیو ته راځئ، مهرباني وکړئ. زه به درته ولې اسلامي طریقه درته وښیم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا یو اعلان درته وکړ چې زه بغیر د قید و شرطه په افغانستان کې د تا سره خبرې کول غواړم. ګوره خبره بل طرف ته نه وړو، زه په افغانستان کې د تا نه بغیر د شرطه خبرې کول غواړم. هغه مطلب دا چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم یو د سنت طریقه و چې هغه کوم وخت کې د جنگ حالت هغه راغی، په د جنگ په ځای کې صلح وکړه. تاسو ګوره په خارج کې دغه کوم چې په قطر کې ناست یا په روسیه کې ناست یا په امریکا کې ناست یاستئ، د هغې ځای نه راسئ ور د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي. ما مطلب دا ده چې راشئ افغانستان ته، په افغانستان کې چا سره چې جنگ دی د همغو سره په افغانستان کې خبرې وکړئ. ولې بهر نه پسې خبرې کوئ؟ راشئ افغانستان ته چې موږ وګورو چې تاسو رښتیا افغانان یې، د افغانستان باندې زړه درد کوي، په افغانانو باندې زړه درد کوي، موږ به تاسو سره خبرو ته کښېنو. خو تاسې ور د قطر نه رپسې ټاپې را باندې لګوئ چې فلانکی وشو بستانکی وشو. وګوره موږ ملکي افغانان ولې وژنئ؟ موږ ګناه څه ده؟ وروره ستاسې په خبرو کې خو ما ته تناقض غوندې معلومیږي. یو وارې وایه چې موږ ملکي افغانان یو، بیا ځان ته د دولت او د نظام نسبت کوي. خو خیر په هر صورت دا بحث به ډېر نه اوږدوو. انجینر صاحب مهرباني وکړئ، مایک مو بند ده، مایک خلاص کړئ. مبین صاحب مایک خلاص کړه. د ورور ته مایک مو بند ده، ما ته آواز نه راځي. زه ورته یو درېمګړي په حیث جواب وایم، ځکه چې تاسو خو طرفونه سوی اوسه، دا د ډاکټر صاحب نجیب په طرف کې سو، تاسو طالبانو په طرف کې یاستئ. نو زه د درېمګړي په حیث دته پوښتنې کوم چې راځئ ورونو، موږ خو دغه مجاهده موږ دا شروع کړې ده، نوې مخکې نه منډې وهلې چې راځئ دا تاسو اوس نوم واخیست ډاکټر صاحب نجیب یا داسې نور څوک نومونه اخلي، ته له دې نه تېر سه، دا نور خلک به له دې نور نومونه نه تېر سي. هر چا خپل وسه باندې مشکلات په افغانستان کې جوړ کړل. مجاهد صاحب هم خپل وسه مشکلات جوړ کړل په افغانستان کې، د موږ هغه سپیشل جهاد خرج کړل، موږ د مجاهد په نوم باندې خلک کنځي. او کمونستانو چې کوم شی وکړه چې ته ورته هر څه وایې، هغه زه یو درېمګړي په حیث ور خبرې کوم، داسې نه چې بیا ټاپک ما ولګئ. ډاکټر نجیب 15,000 کسان په یو ورځ د خاورو لاندې کړل. زه د دې ثاني شاهد یم. هغه وخت کې موږ جهاد کاوه او دی د استخباراتو رئیس و. د افغانستان 15,000 کسان مشران، عادي خلک نه وو، په ټول افغانستان کې د مارچ په نظریه باندې مشران راټول کړل او ژوندي د دې ساوت په خاورو کې دفن کړل او د پولیس چرخې نه راوښکل. د هغه جنایت که هر څوک وایي دا د منلو وړ نه ده، که څوک وایي چې هغه جنایت نه ده کړی. دا یو د هرات انجینر صاحب هرات مبین صاحب یو خبره زه کوم، مخ دا بعضې ملګري په دغې باندې بحث بعضې ورونو ډېر کړی، دنې هم به پوښتنه کوم. دا خلک وایي چې ډاکټر صاحب نجیب، ډاکټر صاحب نجیب درته دا وایم، هغه وایي چې دغه چې و یو ډېر پښتون سړی و، په پښتنو باندې مین سړی و، د افغانستان غوښته، د لوی افغانستان غوښته او پاکستان شهید کړ. زه یو پوښتنه لرم چې هر چا نه چې څوک دغه سوال زړه کې لري او څوک دا خبره وایي چې ډاکټر نجیب چې و دا په افغانانو خاصه په پښتنو باندې ډېر سخت مړ و، په پښتنو باندې سر ورکاوه. دا رشید دوستم د چا په وخت کې په ګلم جام باندې مشهور سو؟ ایا دا د مجاهدینو په وخت کې مشهور سو، که د طالبانو په وخت کې مشهور سو، که دا دی ډاکټر نجیب په وخت کې؟ او ولې دا یو پوښتنه د ماته دی جواب وي، ولې ته ګلم جام وایي د رشید دوستم ته؟ ولې ورته ګلم جام ویلې؟ چا ورته ګلم جام ویلې؟ څه دپاره ورته ویلې؟ د یوې خبرې جواب ماته راکړه، زه به بیخي خوشحاله یم. صحیح سوه چې بیا ونوایې بل وخت کې چې ډاکټر نجیب په افغانانو باندې سر ورکاوه، ډاکټر نجیب لوی افغانستان غوښته. زه د یوې خبرې جواب غواړم او بیا که وایي چې تی نه لرې جواب، زه به درته ووایم چې ولې افغان صاحب ولې رشید دوستم ته ګلم جام ویلې، څه لپاره ورته ویلې او څه وخت کې دا ګلم جام ورته وویل سو؟ افغان صاحب مهرباني وکړه جواب ورکړه. مننه. دغه د ګلمجم کلمه چې کله استفاده شوه، ګوره ګلمجم هغه وخت ورته شو چې هغه ګلمجم د
لوټ شروع کړه لکه سره کم چې یو شی په کور کې نه پرېښودلو نه یې ورځ د چا کاسه د چا وخت کې اوس هغه د وخت پوښتنه درنه کوي د چا بادشاهي وه د چا حکمراني وه حکمراني ګوره حکمراني د مجاهدینو د ډاکټر نجیب شریکه وه یو خانه مجاهدینو ځان ته مجاهد قبیل دولت ویلي بل خانه ډاکټر نجیب دولت و والا نوی معلومات د انجینر صاحب مجاهدینو ډاکټر نجیب نه وی شریک حکومت کړی 50-50 مونږ نه یو خبر شریک حکومت لکه دا سره کوم چې اوس شروع دی اوس حالات روان دي دغه په هغه وخت روان وو لقب چا دغه کې کېدل چې ور دا نظام مبین صاحب دا زموږ سوالونه مو اخلي انجینر ته ماته وخت راکړه انجینر صاحب وبخه ګوره هغه وخت هم دغه کیسې روانې وي چې دا حکومت نامشروع دی دا حکومت اسلامي نه دی دا حکومت فلانکې دی او بستانکې دی دا خبرې کولې خو موږ ملکي افغانانو په حیث تاسو نه دغه سوال کوو چې ګورې تاسې موږ عام خلک ولې وژنئ کله مو ورته د ما کور ته راشي د ما د کور د کړکۍ نه ډاس په دولت باندې ډاس کوي ورو راځي دولت راځي د ما کور بمباري د ما ماشومان او د ما یتیمان بچي شهیدان کوي آیا په تاسو کې دغه خبره تاسو خپل مجاهدینو ته تاسو چې مجاهد کلمه استعمال انجینر صاحب دغه خبره زه یو د 150 ثانیو کې جواب ورکوم درګه انجینر صاحب کله چې د ما کور ته شینسترګي امریکایان راځي زه له کومې خوا ډاس پیوکم خپل کور نه پیوکم که ایتاله کور نه پیوکم لطفا لږ عقل لرئ دماغ لرئ ولې څه کوئ خبره واجب کوم انجینر صاحب وخت راکړي دې خبرې جواب غواړم اخو دې خو نظم اخو دې خو بنځي وای دته وای چې دا تاسو وای چې د پښتو میانو شهید سو په افغانستان شهید سو دا ګلام جام چا ورته ویل دي چې په چا په ورته وای دا لقب چا ورکړه دا لقب ورته مو تا ور کړی دی ځکه چې دا د ور ګلم جمی شروع کړ د مو ته نو ډاکټر نجیب سره دی نو یو جو د ډاکټر نجیب عسكر نه و دی ډاکټر نجیب قومندان نه و دی ډاکټر نجیب جنرال نه و دی زه تا نه د ډاکټر نجیب دفاع نه کوم نه تاله د ډاکټر نجیب وکړه کنه اول راغلی چې شهید ډاکټر ما ته وڅ زه درته خپل یاره د سوالونه زموږ سوالونه مو اخلي خیر دی د شهید صاحب هم انتظار دی زموږ سوالونه مو اخلي مهرباني وکړه ننګیال صاحب مهرباني وکړه ننګیال صاحب مهرباني وکړه د عام افغان دفاع ته نه کوم زه غواړم چې تاسو او دا ډیر عام افغانان یو افغان آرمي ټول افغانان یو غیر یو بل افغان نه ګټو سوال څه قبل پښتون نه لري توار ور کوي مهرباني افغان صاحب دلته مونږ هم له راکټونو سره نه راغلي دغه یو بیرغ هم ځان سره ولې ټول عام افغانان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب قاری استاد صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه